سوال کړی دی چې ما د نن یو څو کاله مخکې واده کړی دی او مهر موږ په روپو کې ایښودی و چې دومره روپۍ به زه ورکړو د اوسې پورې به مهر نه دی ورکړی اوس مې اراده ده چې د هغه روپو په ځای وله سره والمه نو بیا مې دا ښځې نه تپوس وکړه هغه وایي چې ته څه کوې نو آیا د روپو په ځای به سره ورکول جایز دي او که نه هلته په مهر کې روپۍ لیکلی شوي جواب د دې مسلې دا دی اول خو دا خبره یاده کړي چې په خاوند دا لازم دي چې دغه حق مهر دا به ښځې ته واپس کوي هغه ته به رسوي دا حق دی د ښځې لکه څنګه چې په تا باندې دی پردي چا قرضوي الله به درنه تپوس کوي که ته مړ شو دا قرض ستا په غاړه دغه شان د دې ښځې دا مهر د هغې حق دی الله به تا نه د هغې تپوس کوي خو که چېرته دا ښځې او خاوند ته د خپل طرف د به خپله مرضۍ سماب کې به خپله مرضۍ خاوند به یې نه تنګوي نو به یې خوړی شي دی دا مهر ولا جناح علينا قرآن کې الله فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا که چېرته دا تا ته په خپله مرضۍ څه شی پرېږدي الله وایي نو به یې خوړی شي دغه شان ښځه خاوند که چېرته یو بل سره اتفاق وکړي چې دا مهر ښځه ورته وایي چې دا مهر مثال کې 8 تولې سره دي ما له 15 تولې راکړه دا هم جایز دي یا دوی اتفاق په دې باندې وکړي چې سړی ورته ووایي چې 8 تولې دي زه به 10 درکړم دا هم جایز دي یا اتفاق په دې وکړي چې روپۍ دومره وي نه ته دې په ځای ما له دومره سره راکړه یا دا خاوند ورته وایي چې زه به درله سره درکړم ښځې ورته وایي صحیح ده سره راکړه هیڅ اشکال په دې کې نشي ځکه چې دا دوی اتفاق په دې خبره باندې دواړه پرې راځي او الله قرآن کې وایي ولا جناح علیکم فیما تراضیتم به من بعد الفریضه او الله وایي په دې کې څه ګناه نشتي څه حرج پکې نشتي که چېرته ښځه او خاوند په یو خبره باندې وروسته راضي شي چې هره خبره پای کې نه په ښځه ګناه شتي او نه په خاوند باندې ګناه شتي نو دې ورور ته موږ وایو که ته وله سره ورکې نو داسې دي دا جایز دي